زړه کې ډاډ او په ژوند کې د اطمینان نشته او هر کار چې کوي ورته اندېښمنې تشویشونو راچاپېر کړی هر څه درله ګډوډ کړي دي. پوهېږې علت څه دی؟ ولې هر کار ته اندېښمنې؟ ځکه چې ته په الله پاک باندې نیک ګمان یا حسن ظن نه لري. ته به وایې زه لرم خو په حقیقت کې نه لري. کله چې ته په الله پاک باندې نیک ګمان ولري تشویش بیا څه کوي. یاسر الحزیمی د شخصیت جوړونې یو تکړه عالم دی. هغه وایي ما لسګونه کتابونه ولوستل، غربي یا عربي ټول، د اعتماد په نفس یا ثقې پیدا کولو دپاره لارې چارې، خو هیڅ مې ونه موندل. یو شی مې وموندو، هغه دا و چې په الله پاک باندې نیک ګمان کله چې موږ وکړو، اعتماد په نفس، اطمینان، د زړه تسلي، ثقه، دا هر څه ورسره را پیدا کیږي. فقط همدغه عادت پیدا که چې په الله پاک باندې نیک ګمان کوه، په الله پاک باندې ډاډه اوسه، نور تشویش او اندېښنې پرېږده. ژوند به دې ورسره بدل شي، خوندور به شي، زړه به دې مطمئن شي، اطمینان به دې پیدا شي په ژوند کې، او اعتماد په نفس او ثقه به دې ډېره شي.